بغلانۍ میرمنې وايي سره د کلتوري محدودیتونو بیا هم ټاکنو کې برخه اخلي. بغلانۍ میرمنې وايي چې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون اغېزه په دغه بهیر د پام وړ ده او په ټولنو کې د شته کلتوري محدودیتونو بیا هم زړه ښه کوي چې په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي. بغلانیو میرمنو د یوې غونډې پر مهال ټینګار کړی چې ښځې اوس یو قوي قوت دي او دې قوت نه په ګټې اخیستو د ټاکنو له لارې غواړي د هیواد سیاسي اقتدار په خپله خوښه وټاکي. د بغلان د ټاکنو کمیسیون وايي د ښځو د ګډون د زیاتوالي په هدف د دې ولایت ټولو سیمو کې عامه پوهاوی پیل کړی. بغلان ولایت کې ټاکنو کې د ښځو د ګډون او اغېزې په اړه د میرمنو غونډه جوړه شوې ده. غونډه کې ښځې وایي چې په تیرو څو دورو ټاکنو کې هم په پراخه کچه ګډون کړی او سره د کلتوري محدودیتونو او شته ستونزو ټاکنو کې ګډون کوي او دا په ډاګه کوي چې ښځې یو قوي قوت دی او کولی شي په خپلې رایې سره سیاسي اقتدار چاته وسپاري او خپل رول ولوبوي. واقعا وجودی که محدودیت‌های فرهنگی و ناامنی‌ها، مشکلات خانوادگی، مشکلات یا سنت‌های حاکم در جامعه خیلی سر راه نازنا وجود دارد، ولی با آن هم ما یک حضور گرم خانم‌ها یعنی حماسه آفرید در چندین دوره انتخابات. در جریان برگزاری انتخابات هم زنان آگاه و چیزوقت امروز ما نیز نقش موثر را بازی کردن می‌توانند. په ورته مهال د غونډې ګډونوالې د هیواد په کچه له ټولو هغو میرمنو څخه چې په شرایطو برابرې دي غواړي چې ټاکنې ملي بهیر دی او په ګډون سره دې دغه بهیر ته قوت ورکړي. یک خواهش داشتم از تمام خانم‌ها، دختر خانم‌ها، کسایی که زیر بالای از سن 18 سال قرار دارن بیاین با پای صندوق‌های رای بیاین رای بدن، چون خودشان باید امو رئیس جمهور آینده خود تعیین کنند. د بغلان د ټاکنو کمیسیون رئیس نورالله پیغام وایي چې د بغلان ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې د ټاکنو لپاره زمینه برابره ده عامه پوهاوی هم د نارینه او هم د ښځینه‌و لپاره پیل کړی دی او ډاډ ورکوي چې ټول چمتووالي نیول شوي او په خپل وخت به ټاکنې د ولایت کې ترسره شي. مطابق تقسیم اوقات انتخابات، مطابق تقویم انتخابات و پیش رفته رایی است و هیچ برنامه‌ای تا هنوز عقب نرفتیده و تأخیر در اون آمده. ما استقلال کرده و میاد تبلیغ در تمام ولایت جریان داره که خواهرای ما هم سهم داره و برادرای ما هستند و ما برای مردم تبلیغ میکنیم که 6 میدان روز انتخابات است، بیاین شرکت کنید. د میرمنو غوښتنې بغلان کې دا دی چې ټاکنیز کمیسیونونه دې په پوره روڼتیا سره د ټاکنو په ورځ دغه پروسه مدیریت کړي او چاته دې دا زمینه نه برابروي چې درغلي وکړي او د ناقانونه لارې کوم نومان د هیواد واک چلولو ته برابر کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.